نو کده دې سیده لارې نه په هر طرف ورننوتي په هره دروازه لاړلې د ګمراهۍ په لار روان شو الله سبحانه وتعالی چې کوم آسماني دین نازل کړي په دې باندې بځي چې هغه قرآن دی او احادیث دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د دین اخوا دی خوا شوي دا ټولې لارې به د ګمراهۍ دي الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله دا زماني غلاره چې دا دی نبی ته کما خودنه کړی دا د وحی په ذریعہ قرآن دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث او د غي طرز ژوندۍ و په قرآن چې نبی علیہ السلام کوم عمل وکړو دا غي کوم شرح وکړه صحابه ته دا هر عبادت طریقې ورته خو د ژوند ټول طرز دا ورته برابر کړلو او الله قرآن کې امر وکړو ګوره کد و ان تطيعوه تهتدوا کد دی نبی خبرم او من له د دی نبی طاعت وکړو نو الله ګوره په هدایت دی کد دی نبی د اطاعت نه اخوا دی خوشي گمراه وي دا د گمراهۍ لاره نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطاعت کې صحابه کرام رضی الله عنهم هغه ژوند تیرولو او بیا الله فرمای ک چرتا د دې سیده لارې نه چې دا قرآن او حدیث دی او دا صحیح منهج دی د دینه کچرته اخوا دی خوا په بل لار باندې روان شوي نو به گمراهان او غیته ډیر لارې ویل دي ته یو لار ویل صراط وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الله موږ امر کړی په دې روانو سي فاتبعوه د دې تابعداري کوي تابعداري و چا په شاته تل یعنی په دې لار پسې ځه په دې لار نبی ته له صحابه روان دي په دې تاسو روانو سي د دې لار نه خو دې خو کوي ولا تتبعوا السبل او تابعداري د نور لار مکوي دي ته یو لار ویل دي حق ته نور ته ډیر لاري ویل د حق په مقابل کې ډیر لاري دي په مختلفو نمونو دي په هر ازمانه کې څوک په یو طرف دعوت څوک په بل طرف دعوت کې څوک په بل طرف دعوت هر یو وې زما شملې خوږې دي وای څوک هم د ځان بدینه وای الله رب العالمین فرمایي کچرته تاسو راولګې دی او د نور لار باندې روان شي فتفرق بكم عن سبيله د دې حق لار نه بغړ وډ ټوکړي ټوکړي بش سم لار نه بواوړي سو په یو طرف رواني سو په بل طرف نبی صلی الله علیه وسلم به شرح په حدیث کې دسه کړی دی آیت چې دا سیده لار چې کوم زما لار ده ماته چې الله وحی کړی ده د دې لارې په دوانو طرفونو باندې یو روایت کې راځي دروازې لګېدلې دي او بل روایت کې سردار راځي چې په اړ لارې په سر یو داعی ناشته دي لکه د اړ فرقي او مشرکان دي خو راځه لکه څنګه دي خو راځه لکه ته په سیده لار رواني او مختلف دروازې راځي او یو درته وی لکه هوټل والا موس لکه راځي روټي خوريدل تراشه بل ویدل تراشه یا دی اړې ته چې وي زما ګاډي تراوخي جبل وي زما ګاډي تراوخي خلکو بس आवाजونه کوي نو کده دې سیده لارې نه په هر طرف ورننوتي په هر دروازه لاړلې د گمراهۍ په لار روان شو د دې حق لارې نه واوړېدل نو په دې وجه باندې خپل منهج دا صحیح پیژندل پکار